دا یو ورور ډېر ښایسته سوال کړی دی. وایي بعض خلک دا وایي چې په مانځه کې چې کله سړی ولاړي نو سنت طریقه دا ده چې د دوو خپو په منځ کې به یو لیش فاصله پرېږدي، یو لیش، او څه کم او زیات بیانوي. یعنې بعض نور څه بیانوي، څوک وایي چې دا ټوکې چې ستا په غاړه باندې دا به پکې منځ کې ور واچوي. ځکه بعض کسان دا ټوکې چې په اوږه باندې پروت وي دا موږ دې دپاره ګرځوو چې کله ودرېږو نو خپو منځ کې واچوو، نو موږ ته پته ولګي چې فاصله څومره ده. نو دی وایي چې داسې څه راغلي دي شریعت کې؟ نو جواب د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې چې سړی بحث وکړي او لټون وکړي نو داسې دلیل پکې نه پیدا کېږي چې په هغې کې دی چې یو لیش ځای به د دوو خپو منځ کې پرېږدي. او کومو صحابه کرامو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه را نقل کړې د هغوی دا خبره نه ده کړې. او په دې کې مشهور روایت د امام ترمذي دی. ابو حمید الساعدي رضی الله عنه مشهور صحابي دی، هغه د لسو صحابه کرامو په مخ کې دا خبره کړې وي زه د رسول صلی الله علیه وسلم په مانځه ښه پوهېږم. لسو صحابه کرامو ته وي وایي زه تاسو نه ښه پوهېږم. نو هغه ورته ویې ته څه زموږ نه ډېر د هغه سره نه یې پاتې شوی، نه ډېر د هغه خواله ورکړی؟ هغه وایي نه ما له ښه راسي. ورته ویې وښه د هغوی دا مجالسو ښه د هغوی به دا خبرې وي. او بل دا به چا نه محسوسولی چې خو ما ته ووایي چې زه تا نه ښه پوهیم، یعنې دنه پکې مشران ناست دي، خو بیا هم د هغوی دا شوق دی چې دی زموږ په مخ کې دا مونځ وکړي. ښه د ده څه مطلب دی؟ یعنې زه به یې وکړمه نو که زما دې کې څه کمیږي نو دا خو ټول صحابه کرام دي، نو دوی به راته وایي چې نه داسې خو نه وه دا داسې وه. هغوی به یو بل ته علم ښوو او د یو بل نه به علم یې زده کوو. دا به کې نه و چې زه پلانې او ته علانې ته به اوس ما ته دین ښیې. نه، دین دا به د هر چا نه زده کوي چې څوک درته قرآن او حدیث بیانوي. دا نه چې د عمر کې کم دی او د نسب کې کمزور او د مالدار دی او د غریب دی او د زموږ د کلي مولا دی او د پردي کلي او د عربي دی او د عجمي دی. دا کیسې نشته چې څوک درته دین بیانوي قرآن او حدیث ته هغه سره به شاګردي کوي، د هغه نه به دین زده کوي. او دین په دې طریقې سره زده کوي. تا ته به هره مسله دا هم نه چې ملا به درته بیانوي. لکه اوس تا ته مسله معلومه ده چې مونځ په دې طریقه کې او تا یو مسلمان په جومات کې ولیدو چې مونځ طریقه یې غلطه، نو ته به دې پوه کوې او هغه به تا نه زده کوي. او دا مونځ ولې د جمع سره دی؟ د دې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا دی که چا ته مونځ نه معلوم چې د نورو مسلمانانو نه مونځ یې زده کړي، ځکه جمع سره مونځ پکار دی. شریعت په هر کار کې حکمت. نو که چا ته مونځ نه معلوم نو د جمع سره به مونځ وکړي، نو ده ته به د خپل مانځه د غلطیانو او د کوتاهیانو پته ولګي. خو چې زه تا ته نه بیانوم او ته یې زما نه قبلې نه، نو په دواړو طرف ته مسله شو. پښتنو کې دوه جاخې دي، یوه زه درته بیانوم نه، یعنې ته زما خوا کې مونځ دې وکړو سجدې دې غلطه ولګوله مړه پرېږده زما دې کې څه کار دی؟ ته زما خوا کې مونځ وکړو رکوع دې غلطه وه، بل چې داسې د مونځ یو کار هغه تا غلط و نو زه درته بیانوم. او که یې درته زه بیان کړم نو بیا بله جاخه دا ده چې هغه مخامخ سړی خو وایي چې نو هغه به ته داسې بد بد وګوري، ته به وایي چې ګزار دې ورکړو ګوره شي ښه ښه به هم داسې زور به ورله ورکړي. مونږ ته هم پته ده، نه ده درته پته. که تا ته پته وی داسې دې نه کوله ویې منه ته څه وکړې او د چا زوی. کمزورتیا په هر چا کې راتلی شي چې څوک درته ښه خبره وښیي نو شکریه یې ادا کړه، اگر که ته د هغه نه په عمر کې زیات یې، بلکې اگر که ته په علم کې زیات یې. په علم کې یعنې موږ داسې ډېر علما لیدلي دي خپلو استادان او د هغوی نه علاوه او کتابونه مطالعه کړي ډېر علماو چې هغوی به شاګردانو ته دا خبره کوله که زموږ په دې مسله کې وي څه غلط وي نو بیا به موږ پوه کوئ. که د سره علم ومي که د علم خاوند یې بیا به انسان دی په مسله کې خطا شي او څوک دې پوهه کړي نو شکریه ادا کړه. دا نه چې ته پسې سترګې راوباسې او وغړمبېږي داسې موږ ته معلوم دي. معلوم درته نه دي، که تا ته معلوم وي تا دا کار داسې نه کوه. دا د عربو کې دا عادت دی چې سړی ورته نصیحت وکړي، که مني نه مني جدا خبره، خو تا ته مخامخ ستا شکریه به ادا کړي. زمونږ ما خبره غلطه خو به نه کړي. نصیحت ډېر په اسانه نه قبلوي. ولې؟ د ده دا سوچي چې زما لیول لږ راکته شو، ځکه چې دا اوس نه د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی او یا د امام بخاري خپل دی، دی خپل لیول نه راکوزوي چې زما اوس ما ته به وایي چې تا کې غلطي ده. نو ده او موږ ټول انسانان چې دی په موږ باندې غلطیان هم راځي، په موږ باندې هیر هم راځي، په موږ خطا هم راځي. موږ خو د غلطیانو د کوتاهیانو ګوډي یو. ولې د توبې د دروازه الله کور راوساتل
ولې موږ له د توبې دا دعوت بار بار راکړی دی الله ته پته ده انسانان کمزوري دي غلطۍ نه کېږي نو موږ به د یو بل اصلاح کوو و دا صحابه کرام دي ګوره دا یو ورته وایي زه پرې ښه پوهېږم هغه ورته وایي هغه ورته دا ونه چې زه مړه حالانکې دا ابو حمید ګوره کشر صحابي دی هغه ورته دا ونه چې زه مړه موږ مشران یو ته اوس موږ ته د رسول الله سلم لمونځ کوي وایي نه وي که که نو هغه چې دا ټول لمونځ وکړو دا خبره پکې ذکر نه کړه چې رسول الله سلم د خپو منځ کې دومره فاصله پرېښوه دې لپاره مې دا خبره کوه او چې کله دا لمونځ ختم کړو هغو ته یې وکتو نو هغو ته یې صدقته هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم رښتیا دې ووایي ته پوهه یې په منځه باندې دقه شان به رسول الله سلم لمونځ کوه اوس به یې سړی وایي چې ښه یعنې شریعت کې دا مسله نشتي پکې الحمدلله خو شریعت څه حد نه دی مقرر کړی چې خپو منځ کې به څومره فاصله کړي دا مسله موږ د بل ځای نه راویستی شو ما تاسو ته څه بیرې بیان کړی یم او هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې کله تاسو په منځه ودرېږئ صف به جوړوئ نو اوږه به د اوږې سره لګوئ خپه به د خپې سره لګوئ صحیح ده که نه که ته د خپې ډېرې راټولې کړي نو څه چل به وشي دا بل کس خپه ستا د خپې سره نه لګي نه اوږې ته ودرولې که نه یعنې ستا چې د هغه سره اوږه ولګېده او لاندې خپه هغه تا نه تختولې ده دننه نو ستا خپه د هغه سره نه لګي نو یو خو دا مسله وته چې ډېر به نه راټولېږي ښه او که ته د خپې ډېرې کوله وکړې بیا اوږه نه لګي نو کوو به څه کوو به دا چې د خپل بدن ته وګوره د دې په اندازه باندې خپې کوله وساته نه ډېرې کوله نه راټول بعضو دومره راټولې کړي چې ته په دې منځه کې وایي چې الله خیر راونه وړېږي ځکه چې د خپې چې کله ډېرې یو بل ته نږدې کړي نو سړي یره سړی راونه وړېږي او بعضو به داسې لرې کړي چې د څلورو کسانو ځای به یې نیولی نو دواړه به غلطه دي اوس بعض راشي موږ ته وایي یاره ستاسو دا کسان خپل زه نه ستاسو نه خپل کوم چې په چا کې غلطي هغه ته هم کار دی غلط که هغه خپلي او که هغه پردی څوک چې خپې ډېرې کولاوي دی هم غلطه کوي څوک چې راټولې ډېرې دی هم غلطه کوي څنګه چې ستا بدن دی تا ته طبیعي چې تکلف پکې نه وي سبحان الله چې خپې دې ډېرې راټولې کړي ته ډېر وخت نشي ودرېدی او چې خپې دې ډېرې کولاو کړي ته به ستړی کېږي ډېر وخت نشي ودرېدی او چې پر خپل اندازې پرېږدي نو بیا ته نه تنګېږي او د بل مسلمان به در سره خپه هم لګي او د هغه به در سره اوږه هم لګي پوه شوې بېګانه